السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د افغانستان پخوانی لوبغاړی سمیع الله شینواري په هکله باندې یو خبر درکړم چې سمیع الله شینواري په نیپال لیګ کې یو په زړه پورې بیټینګ نندارې ته وړاندې کړې ده. بل به زه تاسو ته د اصغر افغان په هکله باندې یو خبر درکړم چې افغانستان کرکټ بورډ اصغر سره ډېر سخت ضد روان کړی ده. په دغه خبره به زه تاسو پوه کړم، نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. نو راځم اول خو به زه تاسو ته د افغانستان پخوانی لوبغاړی سمیع الله شینواري په هکله باندې یو خبر درکړم چې سمیع الله شینواري خو په نیپال لیګ کې لوبه ترسره کوي، خو نن یې د خپل ټیم لپاره یو په زړه پورې بیټینګ نندارې ته وړاندې کړې ده. دغلته تېرو لوبو کې ورته سمی بیټینګ ترسره کوو، دومره خاص به نه چلېده، خو نن یې ډېر ښه بیټینګ ترسره کړی ده. په 40 بالو باندې 78 مهم رنزونه کړي دي چې په دغه لوبه کې سمی ناټ آوټ هم پاتې سوی ده. 15 شپږیزې او 4 څلوریزې وهلې دي. هغه بل ټیم ته 190 رنزه ټارګټ د سمیع الله شینواري په زړه پورې بیټینګ په وجه باندې دوی ورکړی ده. دغه لوبه اوس هم روانه ده، خو ډېر زیات چانسز ده چې سمیع الله شینواري دوی ټیم دغه لوبه هم وګټي. بل به زه تاسو ته د اصغر افغان په هکله باندې یو خبر درکړم چې د افغانستان کرکټ بورډ اصغر افغان سره ضد روان کړی ده. هغه څو ورځې مخکې که تاسو ته یاد سي، اصغر افغان دغه کوشش کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ کې یعنی چیرمن سي، خو هغه کوشش کې دی ناکامه سه. بل طرف ته اوس افغانستان کرکټ بورډ هغه څو ورځې مخکې د اصغر افغان دغه کلیزه وله هغه ته مبارکي نه ده ورکړې. تاسو لاړ سئ د افغانستان کرکټ بورډ پیج ته لاړ سئ، هلته وګورئ، هر یو لوبغاړي ته افغانستان مبارکي ورکوي، خو بل طرف ته د اصغر افغان هلته به یعنی د مبارکي پیغام به اصغر افغان ته نه یې راغلی. دا د دې په وجه باندې چې اصغر افغان ډېر زیات کوشش وکړ چې د افغانستان کرکټ بورډ کې ځان داخل کړي، خو په هغه کې کامیابه نه سو. اوس د افغانستان کرکټ بورډ او اصغر افغان منځ کې ډېر سخت اختلافات دي، کوم په وجه باندې کرکټ بورډ اصغر ته د کلیزې مبارکي هم نه ده ورکړې. تاسو خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی سئ.